یکتن طلا په نامه به نام خداوند بخشاینده و مهربان په دې هیله چې ټول روغ رمټ اوسیږئ. راځو نن د نهم ټولګي لومړنۍ ویډیو تاسو سره شریکوو. به امید از اینکه همه‌تان صحت و سلامت باشین. امروز اولین ویدیوی صنف نهم را همراهتان شریک می‌سازیم. لکه څنګه چې په انظور کې ګورئ، قسمی که در تصویر می‌بینین نهم ټولګی دی، یعنی پښتو نهم ټولګی، ملی سرود د پښتو مضمون نهم ټولګی، صنف نهم ټولګی، صنف نهم یا نهم د دري ژبو لپاره برای در زبان ها. د کتاب ځانګړتیاوې یعنی خصوصیات کتاب یا مشخصات کتاب. د پوهنې د وزیر پیام وزیر معارف، فهرست یا لړلیک، شماره یا درس هایی که آمده از درس اول تا درس 28، سرلیکونه، عناوین، مخونه، صفحه. زموږ تقریبا 119 مخه لرو، 119 صفحه داریم. لومړنی لوست درس اول ما حمد. لومړی اول لوست درس اول حمد. زموږ او د تاسو موخې څه شی دي؟ اهداف ما و شما چیست؟ موږ په دې درس کې ما در این درس د پښتو ژبې په واسطې سره د الله ستاینه زده کوو. پښتو ژبه زده کوو، زبان پښتو را یاد میگیریم، با وسیله زبان پښتو ستایش خداوند را یاد میگیریم. د هم پر معنا و مفهوم پوهیږو، په معنا و مفهوم حمد میفهمیم او په دې باندې پوهیږو چې شاعران په لیکو په نظم کې څه ډول د الله ستاینه کوي، چگونه ستایش خدا را میکنن. نوی کلمې زده کوو، کلمات جدید را هم یاد میگیریم. تاسو شما د مخه قبلا کله گاه هم لوستلی خواندید یا اوریدلی دی یا شنیدین. شما قبلا گاهی هم ده خواندید یا شنیدین. ده هم لیکلو، نوشتن، ویلو، خواندن. اصلی هدف چی می باشه؟ هدف اصلیش چیست؟ حمد په لغت کې ثنا او صفت به وای میگوید. هم در لغت ثنا و ستایش را میگوید او و په در اصطلاح کې هغه آن منظوم نظمی وینا یا کلام سخن هست چی که د الله ستایش او ثنا و ثنایش پکی در آن راغلی وی آمده باشد. در اصطلاح سخنی هست که ستایش خداوند در او آمده باشد. پخوانی و قدیمی ها یا هم باستانی ها، افراد قدیمی او وسنوی و افراد فعلی، شاعران در شعرها په دیوانونو در دیوانشان او ټولګو و مجموعه هایشان داسې چنین شعرها پیدا کرده می توانیم چی که د الله ثنا و صفت به ځانګړي مختص شده است. در مجموعه های شعری و در دیوان ها یا کلیات شاعران قدیمی و شاعران در عصر حاضر چنین اشعار را پیدا کرده میتونیم که مختص ثنا و صفت خداوند شده باشد. در این قسم شعرها پدیره به بسیار خوږه شیرین ژبه زبان خدای ثنا و صفت بیان شده است. در این چنین اشعار به بسیار زبان شیرین ثنا و صفت خداوند بیان شده است. ما د این ټولګي صنف لوست درس پیل آغازش د احمد کلاچوی په حمدیه به شعر حمدیه کوو میکنیم. آغاز این صنف را با شعر احمد کلاچوی میگیریم یا میکنیم. الهی هسیشان را کړې محبت ستا چې په هره سا کوم ثنا صفت ستا ثنا په خوله ویل د زړه خوښي ده په دارنګ ثنا صفت دی پر لذت ستا سیال دی نشته باری خدای الله شریک یې په اخلاص کلمه وایم د وحدت ستا خدای می
تی چې خالق د کل عالم می، خدای می تی چې خالق د کل عالم می، هم ایمان می دی راوړی په حضرت ستا نبیان واړه داستا حق دی ما منلی، فرښتې هم کتابونه هم قیامت ستا، له هغه دښمنه ماله امان راکړې چې لعنت پرې وایه کېږي هر ساعت ستا، هم ایمان می له زواله په امان کړې، هم ایمان می له زواله په امان کړې، له ایمان سره می بوزې په عزت ستا، ګناهونه می د حد له شماره تیر دي لیکن ډېر امید لرم د مغفرت ستا، په حرمت د پاک رسول چې عالیشان دی خپل دیدار کرا نصیب په عنایت ستا، د احمد توفیق هیڅ نشته د ویلو، د احمد توفیق هیڅ نشته د ویلو، مگر ښه ویل یې وکړه په همت ستا، الهی هسی شان راکړی محبت ستا، هسی شان آنچنان راکړی بتی، خداوندا چنان محبت تا برای ما بتی چې په هر سا کوم ثنا صفت ستا، هر سا هر نفس که به هر نفس ما ثنا و صفت تو را بکنم، ستا ثنا په خوله ویل د زړه خوښي ده، په دارنګ به یې قسم ثنا صفت دی پر لذت ستا، وقت چنان ما ثنا و صفت تو را بکنم که وقتی ما بر دهن ثنای تو بخوانم بر قلبم چی باشه؟ خوشی باشه، این قسم ثنا گفتن تو لذت بخش است که به دهن نامید و به دل آرامش باشه، به دل خوشی باشه. سیال دینشتا برای خدای لا شریکی، سیال رقیب، خداوندا سیال نداری، رقیب نداری و لا شریک هستی، بدون شریک هستی، به اخلاص کلمه وایم ده وحدت ستا، به اخلاص و به بسیار یگانگی، به اخلاص به صداقت کلمه وحدت تو را میگم، کلمه یگانگی تو را میگم. خدایمی تویی چه خالق د کل عالمی، خدایم تو هستی، تویی تو هستی، خدایم تو هستی که خالق کل عالم هستی، کل دنیا هستی، هم ایمان میدهی راوړی په حضرت ستا، راوړی آوردیم و ایمان خود را هم آوردیم به حضرت تو، نبیان واړه داستا حق دی ما منلی، واړه همه ما منلی ما قبول کردیم، پیغمبرا همه حق تو هستند و ما ای را قبول کردیم که از جانب تو آمدن، فرشته هم کتابونه هم قیامت ستا، فرشته های هم قبول کردیم، کتاب های آسمانی تا هم قبول کردیم و قیامت تا هم قبول کردیم. لهغه دښمن مال امان راکړي بدهی، دشمن چې لعنت پرې وایه کېږي بالایش گفته میشه هر ساعت ستا، از او دشمن مرا در امان نگه دار که هر ساعت بالای از او تو لعنت میفرستی، هدفش کی است؟ شیطان. هم ایمان می له زوال په امان کړي، زوال نابودی، ایمان مرا هم از زوال و نابودی نگه دار، گناه له ایمان سره می بوزی ببری په عزت ستا، و از این دنیا وقتی من میمرم و از این دنیا میرم به عزت تو من از این دنیا برم، یعنی که من به ایمان نشم، من ایماندار از این دنیا برم. گناهونه می ده حد لشماره دیردی، گناهایم که هسته از حد، یعنی از شمارش و از حد شمار چی هسته؟ تیر شده، از حد مرز عبور کرده، لیکن ډیر امید لرم د مغفرت ستا، اما امید زیادی دارم به بخشش و کرم تو، ای که تو مرا می بخشی. په حرمت د پاک رسول چې علیشان دی خپل دیدار کرا نصیب په عنایت ستا، به حرمت مقدس و عالی قدر حضرت محمد اگر به کرم و عنایت تو دیدار خود برای من نصیب بکنه، یعنی به حرمت مقدس رسول پاک خپل دیدار کرا نصیب به عنایت است، اگر دیدار خود نصیب من بسازه و به عنایت تو. د احمد توفیق هیڅ نشته د ویلو گفتن مگر ښه ویلې وکړل په همت ستا. احمد کی بود؟ احمد کلاچوی شاعر بود. پس میگه که احمد توفیق گفتاری ندارد ولی به همت تو، به همت خداوند خوب گفتار کرد. یعنی من که هستم، من شاعر هستم و من توفیق گفتن شعرهای خوب را ندارم، اما به خاطر همت تو خداوند، به خاطر ازی که تو همراه من هستی، من خوب گفتار کردم.
احمد کلاچوي د کوزي پښتونخوا یو معاصر شاعر دی. کوزي پښتونخوا پښتونخوای پایین، یو بره پښتونخوا لرو، یو کوزه پښتونخوا لرو. پښتونخوای پایین داریم، پښتونخوای بالا داریم. این از کدام طرفش بود؟ از کوزه پښتونخوا و شاعر معاصر بود. د متن لنډیز: خدایا ما ته به من ستا دومره اینقدر محبت او مینه یا مینه او محبت په زړه کې در قلبم راکړې چې تل ستا په صفت او ثنا مشغول شم. همیشه په ثنا او صفت تو مشغول شم. ستا ثنا له هر څه غوره، بهتر او بهتره ده. ته واحد او لا شریک خدایی. تو واحد، یکتا او لا شریک و بدون شریک خدای خدا هستی. سیال او مثال دی نشته. سیال رقیب مثال مانند نشته، نداری. د ټولو مخلوقاتو خالق او پیدا کونکی، ټولو همه پیدا کونکی، پیدا کننده تمام مخلوقات هستی. ستا ټول رالیگلی یعنی فرستاده شده نبیان، پیغمبران و پیغمبران، رسولان و پیغمبران، آسمانی کتاب‌های آسمانی او فرشته و فرشته ها حق هستند. ما منلی قبول کردیم او ایمان و ایمان بالایش آوردیم. خدایا مخته به ما لستر دښمن از دشمن بزرگ شیطان څخه چې تا تو شړلی راندی رټلی سرزنش کردی او لعنت دی پری ویلی و بالایش لعنت گفتی. از او دشمن ما را امن راکړي بدهی. ما ډیر ګناهګار یو هستیم، ما زیاد گناهکار هستیم. ستا فضل او کرم ته هیلمن امیدوار هستیم. به فضل و کرم تو امیدوار هستیم چې زموږ د بشمیره این بشمار بهد گناهونه په خپل فضل او کرم راوبخي. به فضل و کرم خود راوبخي، ببخشی. دا ولوست زده مو کړل. این درس بود و یاد گرفتیم. په فعالیتونو کې در فعالیت ها اینجا چند خانه خالی هست. هغه منظومه وینا ده چې د الله ثنا او ستاینه یا ستاینه او ثنا پکې راغلی وي آمده باشد. ټول پیغمبران، آسمانی کتابونه او فرشته حق دی. الله د ټولو مخلوقاتو پیدا کونکی دی. و یک بیت شعر را آورده که گفته به کلام ساده بیان بکنید: له هغه دښمن مال امان راکړي چې لعنت پرې وایه کېږي هر ساعت ته. هغه دښمن څخه موږ ته امن راکړي، موږ په امن کې وساتي چې هر ساعت، هره ګړۍ، هره شیبه ستا لعنت پر هغه ویل کېږي. دا اوس موږ د نن ورځې لوست چې پر حمد مو خبرې وکړې، هم ثنا و صفت ته ویل کېده او منظوم کلام و چې د الله ثنا پکې راتله. د احمد کلاچوي شعر و چې ډېر ښایسته یې ویلی و. دا شعر زده کړئ. که چېرته پوښتنه لرئ په کومنټ کې یې راسره شریکه کړئ. تر بیا ښه وخت. تا بعدا، وقت خوش.